السلام علیکم ګرانو کتونکو، غواړم چې نن تاسو ته د فیسبوک نه د ویډیوګانو ډاونلوډ کولو طریقه در وښایم. یعنې څنګه کولی شو چې موږ د فیسبوک نه خپل موبایل ته ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. نو دغه کار لپاره به تاسو اول دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ، سیو سټوري. نو تاسو به په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ او د سرچ په ځای کې به ولیکئ سیو سټوري به ولیکئ یا به سیو ویډیو ولیکئ. نو چې دغه هم سرچ کړو دلته تاسو ګورئ دغه اپلیکیشن دی، دغه یو اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو انسټال کړئ خپل موبایل ته. نو تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن ما انسټال کړی دی. نو چې کله مې انسټال کو بیا به دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، دا به کولاو شي او دې کې به تاسو خپل د فیسبوک آی ډي ورکړئ. یعنې تاسو کولی شئ چې دوی نه د فیسبوک د اپلیکیشن غوندې هم استفاده وکړئ. یعنې خپل آی ډي هم تاسو د کې ډایرکټ کارولی شئ، د فیسبوک لایټ غوندې کار کوي او په دې اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې هم ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته. نو تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن ما کولاو کو او ما پکې خپله آی ډي ان کړې ده. نو دلته تاسو لایک او کمنټ دواړه کولی شئ په دې اپلیکیشن کې او دا ګورئ دغه کمنټ دی او دغه آپشن چې تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک کومې سټوریانې چې خلکو شیر کړي وي نو تاسو کولی شئ دلته یې وګورئ او ډاونلوډ یې هم کوئ. بیا دغه بل آپشن دی چې دغه کلیک کړئ نو دلته تاسو کولی شئ چې ډایرکټ خلکو ته میسجونه هم وکړئ، یعنې د میسنجر لایټ غوندې دی او دغه آپشن سره تاسو دلته کولی شئ چې ویډیوګانې وګورئ کوم چې خلکو فیسبوک کې شیر کړي. دغه یو آپشن چې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته خپل فیسبوک کوم پرنټ چې وي هغه تاسو ته دلته ښکاري یا چارته ریکویسټ کړی وي او دغه آپشن سره دلته تاسو ته د فیسبوک ټول نوټیفیکیشن ښکاري. نو اوس یو ویډیو ډاونلوډ کوو، ویډیو باندې به کلیک وکړئ. چې ویډیو پلی شوه نو دغه یو آپشن تاسو وینئ د سکرین په لاندنۍ برخه کې د ښي سایډ ته. نو په دغه باندې به کلیک وکړئ نو دغه ویډیو به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. تاسو ګورئ چې د موبایل په سکرین په اسانۍ برخه کې دغه ویډیو ډاونلوډ کول شروع شول. نو اوس راځئ چې یو سټوري هم دغسې ډاونلوډ کړو. نو کو تاسو غواړئ چې کومه سټوري ډاونلوډ کړئ نو سمپل هغه ویډیو یا هغه سټوري کومه ویډیو چې وي په هغې باندې به کلیک وکړئ او دغسې دغه یو آپشن چې تاسو ته کوم ښکاري په دغې باندې به کلیک وکړئ. نو دغه سټوري به هم ستاسو د موبایل ګالرۍ ته سیو شي او تاسو بیا کولی شئ چې خپل موبایل کې دغه ویډیوګانې وګورئ. نو ګرانو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي خامخا یو لایک ورکئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.